زه دې ځوانانو ته وایم زه دا نه وایم بدګماني پرې چا نه کوم چې ټول په دې اخته دي په دې جیب کې چې تا د ټلیفون په 1,00,000 روپۍ په 50,000 په 50,000 راځي وایي ته څه شي پکې کوې معلوم خبر دی په فیسبوک پکې کوې پوه یا به د یوټیوب ویډیوګانې پکې ګورې او یا به د دې لارې خپل موبایل ته ویډیو ډاونلوډ کوې بیا به هغه ته ناست ته او خپل مېرمن مې دواړه ګورې نو په خپلو پیسو باندې د الله تبارک وتعالی قهر او غضب رانیوي او کور ته دې راوړئ په خپلو پیسو باندې ځان په ګناه باندې اخته کړئ دا زموږ د نوي نسل غټه زیان ده زما نوی نسل باوجود د دې چې د یو ساینسپوه جوړ شي زما یو نوی نسل چې د یو غټ ډاکټر ځینې جوړ شي زما یو نوی نسل چې هغه څخه د معاشرې یو داسې خادم کس جوړ شي چې معاشره پر ده ولاړې هغه یې نن په دې شي اخته کړله چې هغه اول وارې چې کله پر بلوغ باندې رسېږي پلار سره د ټلیفون پوښتنه کوي دا بعض پلاران هم ډېر بې وفا دی دا خپلو اولادو سره دې ته وفا نه وایي چې اولاد ته ټلیفون په لاس ورکړي هغه ګیمونه پکې کوي ما په خپله سترګې کې زموږ په دغه د بولدک په معاشره کې لیدلي چې یو کس خپل بچی اراموي ټلیفون په لاس ورکړي وخت دا وخت ته سوچ وکړه دغه ټلیفون خو زهر قاتل دی دا رقم دی لکه تا ته چې یو څوک په کیک کې زهر داخلي په ظاهر خوند کې چې ژر وخوړل شي لکن په باطن کې ستا د مرګ یو غټه وسیله دا خلکو جوړه کړه ته چې خپل بچي ته ټلیفون ورکوې دا بچی سبا قرآن په لاس کې نیسي دا بچی سبا نوراني قاعده په لاس کې نیسي دا بچی سبا ستا څخه ځان جلا کولی شي مدرسې ته تللی شي مکتب ته تللی شي تعلیم کولی شي دا د معاشرې بیا خادم جوړېدلی شي خود چې بیا راځوان شي د ده په لاس کې به غټ موبایلان وي بیا به یې شکل کې داسې جوړ کړی وي پیکان بیا اړولي پیټ جامې و غټ پرتوک به یې جوړ کړی لنډغر به په ګلیانو کې ګرځي و راګرځي د بل ښځو ته به ګوري د بل ناموس عزت ته بیا اړولي ستا بچی وي تا د دغه لاس څه بخته کړی اس ګر کو آگ لګ گئی ګر کې چراغ سي دې کور ته دې بچي ته چې اور ولګېږي بابا ستا د خپل جیبه ورلسي ستا د خپل لاسه ولګېږي نو اول شی په دې کې چې کوم دی غټ اثر د دې ویډیوګانو غټ اثر د دې ټلیفونو ده خاص کر په نن دور کې دا دی چې د زموږ د نوي نسل تباهي تاسو وګورئ یو برطانیې ورځپاڼې دا یو خبر نشر کړی و چې په برطانیې کې یو 10 کلن ځوان بل 10 کلن ځوان د دوو ملګرو په کومک باندې اغوا کړي اغوا چې کې هلته په چړو ولې زړه یې راوکړي بیا یې وغورځوي کله چې دا کوچنی ونیول سو بیا درته و چې دا ولې دول دا ما په پلانکي فلم کې کتلي وه ما ورته ویل دا رشته دا رقم کې کېږي که نه کار ما وکړي ستا په کور کې چې ته خپل بچي ته فلم ښکاره کړي ته یې ویډیو او غزل ښکاره کړي چې هلته نجلۍ غورځي ډانس کوي یا اتڼ کوي ستا بچی په ځای کې دا خوند دا کېښول شو دا اول د وار ذهن دا رقم دی لکه اصفا لوحه بورډ چې هر شی په راکش کې هغه کې نیسي ستا د بچي په ذهن کې دا کښېنسي چې دا ښځه رقصول دا مې په معاشره کې یو ښه کار بابا افرین دا د اول تربیت یې ورکړي بیا تا ګیم ورته راوستې په ګیم کې هغه ټکان کوي کله چې ستا په کور کې ستا اسلحه دته په لاس ورشي خود به ستا پر بل بچي باندې وارې کوي یا به څه تاسو دا زموږ په بولده کې بل پروش کال دا پېښه نه وه چې د یو مدرسې هلک بل کوچني په توپنچه وویستې مړی دا بولده کې دا پېښه وشوه دا د کومې خوا وه کوچنی چا به توپنچه پوه خو د هغه ګیمونه ورباندې کوه دغه 5G ورته راوله اخته یې کړه یار دا ډېر راته ژاړي ډېر بدې کې په دې اخته کړم بس راغلې زه ځینې بېغمه ښه ځان یې بېغمه کوي بیا نو په پسپېژرې سې ژاړي وایي دا زه مې په بدو راته اوښتی اوس هم سم نه دی اوښتی هغه وخت به سم اوښتی وي چې تېره چپه کړې وي او پر تا یې لرګیان اچولي وي بدن څو اندامونه در مات کړي وي بیا دې پر بدو اوښتی اوس خو نه دی اوښتی دا چا واړوي دا تربیه چا ورکړې ده لهذا دغه ټلیفونان قطعا خپل کوچنیان ته مه ورکوئ یو بل یو ورځپاڼې نقل کړي دي د جنوبي افریقا د علماو یو غټ مجلس یو کتاب لیکلی دی اسلام ان ټیوینیژل په نامه باندې په دې کې یو پروګرام دی هغه دا چې ښځه باید بربنډه شي نو په دې پروګرام کې دوی دا واقعه نقل کړې ده چې یو فلم په دې اندازه باندې جوړ شوی دی چې کسان د ځان سره غټ خنجر او چاړه راواخلي د بل په کور ننوځي هغه ښځه بې عزته کبر ته راوباسي د هغه رقم واقعه په جنوبي افریقا کې پېښه سول یو هلک ځوان راولاړ شو د هغه فلم طریقه یې ځان ته مختاره کړه د بل په کور ننوتې د خنجر او د چړې پر زور یې د بل عزت پایماله کړه دا د چا څه عزت دی دا چې کله تا ته ټي وي جوړوي ته دا یو ویډیو ته جوړ کړه ته ما ته خالي یوه ستن را جوړه کړه او یو سری ورکړه دی چې تا ته پر سکرین باندې دومره شان راولي دومره ذهن او فکر یې چلولی دي دومره ساینس او ټکنالوژي ته مخ کړی دي دا ستا د عقیدې د خرابولو لپاره ستا د نوي نسل د تباهي دپاره دا کار ټول سوی دی دا باقاعده په مشورو سوی دی دا باقاعده پلان سوی کار دی لهذا دا خو یو اړخ دوم اړخ دا دی
چې دا زموږ نوی نسل چې کوم دی د صحت د وجې څخه هم پایماله کړو د صحت د وجې څخه کله چې یو مورکۍ په دې ټلیفون باندې اخته شول هغه بیا هېڅکله د خپل بچي وروزنې ته تیاره نه ده هېڅکله نه ده تیاره بیا به هغه مورکۍ د خپل روزي داسې دا جنوبي افریقې والا دا په خپله کتاب کې لیکلي وه چې یو مورکۍ راولاړ سوی وه د خپل ګیم څخه د نه خلاصون دپاره 8 ګانټې بچی ماشوم بچی په المارۍ کې بند کړی چې دا ما دپاره یو غټ حایې جوړېږي بیا زه د ګیم ما وځي د ګیم باسي نن مسلمان معاشرې ته ډېر په شوق راورسېدي دا کار ځوانانو نه زما خبره ښه په غور واورئ قسم دې مې په خدای چې راتلونکی نسل به ته خپله ګوته په غاښو ته ونیسئ او که دې خپل لاس پر خپل سر د ژړا د نه وایښئ په هغه ورځ ووایه چې مولوي صاحب تا خو ممبر ډېر غلطې خبرې موږ ته کولې هېڅکله د خپل بچیو مخ ته موبایل نه مه راکاږه صحیح د ستا لپاره یو وسایل دي اسباب دی استعمالوئ مشکل نه لري د خپل بچي لپاره مخ یې مه راکاږه هغه په دې باندې